السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، امید لرم چې ټول به ښه یئ او خوشحاله به یئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو، په تېره ویډیو کې ما تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله پورې تاسو ته د مونځ سبق ښویلی و او امید ده چې تاسو به زود کړی وي او پوهه شوي به پې. نن چې دی دعای قنوت چې دی کوم چې مونږ په ماسخوتن په مانځه په ویترو کې وایو، نو زیات وروڼه دي چې هغوی دعای قنوت کې غلطیږي. نو نن زه تاسو ته هغه غلطیانې ښایم، داسې نه چې ستاسو هم په دې دعای قنوت کې هغه غلطیانې وي او ستاسو مونځ ورسره خرابیږي. نو کوشش وکئ چې تاسو ته صحیح غوږ کېدئ او کمې غلطیانې چې تاسو کې د دعای قنوت کې وي هغه ترې وکاږئ. دعای قنوت چې دی اللهم انا نستعینک، اولنۍ غلطي چې زمونږ نه کېږي مونږ وایو اللهم انا نستعینک، دا تا چې ده دا مونږ راکاږو، دا هېڅکله هم تا چې ده دا نه راښکودی کېږي، داسې به وایو انا نستعینک، عین به راکاږو او تا به نه راکاږو. اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثني علیک الخیر. اوس دا نثني دی، دا ثا ده، دا به ژبې په سر وایو. زموږ زیاتر کسان دا سین وایو، نثني وایي، دا ثا ده. ونثني علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع، دا ونخلع ونترک من یفجرک. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. دا اکثر زمونږ کسان وایي ونخفد، دا خا وایي، دا حا ده. ونحفد حا به وایو، ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك. زیاتر کسان دلته بیا واو وایي و ان وایي، دا صرف ان دی، دی ونخشى عذابک پورې واو دی او بیا دی و ان به نه وایو، ان عذابک به واو به نه وایو. ان عذابک بالکفار ملحق. اوس زموږ زیاتر کسان ملحق وایي، دا د ها چې دی دا د دې لاندې زیر دی. ما زیاتر کسان داسې لیدلي چې هغه وایي بالکفار ملحق، حق وایي، نو دا حق چې دی غلط دی. بالکفار ملحق، ها قاف دا ها زیر، هی قاف دو پیش قن، حقون دی. نو وقف چې مونږ وایو نو ملحق، ملحق حق به وایو، دا حق نه دی، ملحق. نو دوستانو، دا و دعای قنوت. زه یو پیر در سره بس روان وایم، که څه غلطیانې پکې ستاسو وي نو هغه ترې کوشش دی چې وکاږئ. دعای قنوت اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثني علیک الخیر ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. دوستانو، دا و دعای قنوت او دا زود کوي او امید دی چې تاسو به پې پوهه شوی. دا ویډیو خپل نور مسلمانانو سره هم شیر کوي چې د هغوی هم که چې د دعای قنوت کې څه غلطیانې وي چې هغه وکاږي. ډېر اسان دی. نو ماله راکړئ اجازت. والسلام.